السلام علیکم ګرانو محترمو کتونکو. نن ورځ به د دوی چلیان او پښتو د درسونو په جریان کې انعکاسي فعلونه په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو انعکاسي فعلونه ته په جرمني ژبه کې reflexive verben ویل کېږي یا انعکاسي فعلونه. نو د نن ورځې درس به وي Lektion 47 یعنې 40 درس. په دې درس کې به reflexive verben یا انعکاسي فعلونه او په انګلیش کې ورته reflexive verbs ویل کېږي. نو reflexive verben راځئ شروع وکړو. راځو reflexive verben لومړی ولرو sich ändern. sich ändern یعنې تغییر ورکول، تغییرول. sich ändern یعنې د خپل ځان لپاره تغییرول یا تغییر ورکول. نو دا انعکاسي فعل ده. همدارنګه لرو sich ärgern. sich ärgern یعنی په قهر کېدل، په غوسه کېدل. دا ترجمه ده. مثلا über یعنی په باره د یو څه کې په قهر کېدل. sich ärgern über یعنی د یو څه په باره کې غوسه کېدل، په قهر کېدل. über چې دغه preposition یا preposition ده یا اضافي یا تړونکی حروف ده په کومه چې جمله شروع کېږي. یعنی موږ کولی شو چې په دې باره کې جمله شروع کړو. یعنی یو څوک د څه په باره کې په قهر یا په غوسه ده، نو موږ وایو چې über etwas یعنی تاسو هغه جمله جوړولی شئ چې په über باندې شروع کړئ. همدارنګه لرو sich beeilen. sich beeilen یعنی عجله کول، تلیوار کول. همدارنګه sich bewerben. sich bewerben یعنی درخواست کول، غوښتنه کول، یو څه ته اپلای کول. تاسو یو کار ته اپلای کوئ یا کوم پوهنتون ته اپلای کوئ، نو sich bewerben. د هغه سره دوه مختلف prepositionen موږ کولی شو چې استعمال کړو. یو د by یعنی په او یعنی همدارنګه هم په دې باندې جمله موږ کولی شو چې شروع کړو. تاسو مختلفې جملې د by او د په باره کې د sich bewerben سره جوړولی شئ. همدارنګه لرو sich eintragen. sich eintragen in چې دغه preposition یا preposition ده، نو ثبت نام کولو ته ویل کېږي sich eintragen in. نو in هماغه د preposition په ډول سره جمله پرې شروع کېږي. نو sich eintragen د ثبت نام کولو په معنا ده. همدارنګه لرو sich fühlen. sich fühlen احساس کولو ته ویل کېږي. احساس کول، د یو څه په باره کې احساس کول. نو sich fühlen یعنی خپله یو څوک د یو څه په باره کې احساس کوي. دا هم ټول د reflexive verben یا reflexive verbs یا انعکاسي فعلونو څخه دي. همدارنګه د reflexive verben څخه لرو sich informieren. sich informieren یعنی د یو څه په باره کې ځان خبرول یا پوه کول. über یعنی په باره کې. همدا preposition ده چې په کومه سره تاسو جمله شروع کولی شئ. یعنی د یو څه په اړه باندې پوه کېدل، ځان خبرول. نو sich informieren über یا über sich informieren د یو څه په باره کې ځان خبرول، ځان پوه کول، معلومات حاصلول. همدارنګه sich etwas kaufen. sich etwas kaufen یعنی د خپل ځان لپاره څه اخیستل، یعنی خریداري کول. kaufen اخیستلو ته ویل کېږي. نو دا هم انعکاسي فعل ده. همدارنګه sich etwas kochen یعنی د خپل ځان لپاره یو څه پخول، مثلا مړۍ یا ډوډۍ پخول. sich etwas kochen. همدارنګه sich etwas merken. sich etwas merken یعنی یو څه په یاد لرل، یو څه حفظ کول، په یاد راوړل. نو دا هم د انعکاسي فعلونو څخه ده. sich etwas merken یعنی خپله یو څوک یو څه په یاد راوړي، په یاد یې لري. همدارنګه sich rasieren یعنی شیف کول یا ږیره کلول، ږیره خریل. sich rasieren نو دا هم یو انعکاسي فعل ده. همدارنګه sich schneiden د خپل ځان زخمی کولو، پرې کولو. schneiden اصلا پرې کولو ته ویل کېږي. مثلا تاسو اشپزي کوئ او ګوته پرې کړئ، نو هغه د یعنی د خپل ځان زخمی کولو، د پرې کولو یا کټ کولو مطلب sich schneiden. همدارنګه د انعکاسي فعلونو څخه موږ لرو sich sitzen. sich sitzen یعنی کېناستل. sich
sitzen یعنی دا کېناستلو معنا ده. همدارنګه sich streiten mit یعنی جنګ کولو ته ویل کېږي او mit یعنی د یو چا سره جنګ کول چې دا هم پریپوزیسیون ده د څه لپاره د sich streiten لپاره. همدارنګه موږ لرو sich umziehen یعنی جامې بدلول یا کالي بدلول یعنی یو څوک خپلې جامې بدلوي یا کالي چینج کوي هغه ته sich umziehen ویل کېږي. sich umziehen یعنی خپله یو څوک جامې بدلوي کالي بدلوي نو کالو بدلولو یا جامو بدلولو ته sich umziehen ویل کېږي. sich umziehen. څنګه موږ لرو sich unterhalten یعنی خبرې کول mit له یو چا سره über یعنی د څه په باره کې نو کولی شو چې د همدې دواړو پریپوزیسیون یا پریپوزیشن یا تړونکي حروفو یا اضافي حروفو باندې همدا جملې شروع کړو چې sich unterhalten. نو sich unterhalten د خبرو کولو په معنا ده د یو چا سره mit له یو چا سره über د یو څه په باره کې. همدارنګه sich verletzen یعنی دا هم د ټپي کولو یو څوک د ځان زخمي کېدلو په معنا ده یعنی یو څوک خپل ځان زخمي کړي خپل ځان ته تاوان لیدل خپل ځان زخمي کول یو ضرر ورته رسول نو sich verletzen an همدا پریپوزیسیون سره راځي یعنی کولی شئ تاسو یو جمله شروع کړئ په an باندې sich verletzen. همدارنګه sich verlieben in یعنی عاشقېدل میینېدل نو in پریپوزیسیون سره راځي sich verlieben د یو چا سره مینه لرل یا عاشقېدل په معنا ده. همدارنګه sich wehtun an ورسره پریپوزیسیون ده یا اضافي حروف ده یا sich wehtun دا یعنی ځان ته زیان رسول نو همدارنګه wehtun هغه جلا کېدونکی فعل ده یعنی موږ کولی شو چې وی جدا او tun جدا ولیکو نو sich wehtun یعنی ځان ته زیان یا صدمه رسول. همدارنګه په پای کې sich etwas wünschen یعنی ارزو لرل یا امید لرلو ته یعنی wunsch لرل دي. sich etwas wünschen یعنی د یو څه ارزو لیدلو پورې د الله په امان.